عاجل خبر اشرف غنی له ملا یعقوب سره تلیفوني خبرې کړې د پاکستان د جګړې په اړه مهم بحث د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو سبسکرایب کړی وي راپورونه ښیي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبانو دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب سره ټلیفوني خبرې کړې دي ویل کېږي چې په دې خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو او د احتمالي جګړې د وضعیت په اړه مهم بحث شوی دی د سرچینو په وینا په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیمې د سیاسي بدلونونو او د پاکستان له لوري د فشارونو موضوعات هم یاد شوي دي راپورونه وایي چې دواړو لورو د افغانستان د راتلونکي او د هیواد د ثبات په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې اشرف غنی په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د هیواد د حاکمیت او امنیت لپاره یو موټی شي هغه ویلي چې د افغانستان د ملي ګټو د ساتنه د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی او باید د هیواد د ثبات لپاره ګډ فکر او اقدام وشي له بلې خوا ویل کېږي چې ملا یعقوب هم د افغانستان د امنیتي وضعیت او د سیمې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د خاورې دفاع د هر افغان مسؤلیت دی او هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي د سیاسي شنونکو په باور که دا راپورونه رښتیا وي نو دا به د یو مهم سیاسي پرمختګ وګڼل شي ځکه چې د افغانستان د پخواني حکومت او اوسنیو واکمنو ترمنځ اړیکې تر ډیره محدودې وي ځینې شنونکي وایي چې د هیواد د حساسو شرایطو له امله ښایي د بیلابیلو افغان شخصیتونو ترمنځ تماسونه زیات شي تر اوسه د طالبانو حکومت او یا هم د اشرف غنی د دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی خو دا راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې پراخ بحثونه راپارولي دي ګرانو لیدونکو د افغانستان او سیمې سیاسي وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي او موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته هر نوي پرمختګ څخه پر وخت خبر کړو دا و د اشرف غنی او ملا یعقوب د احتمالي تلیفوني خبرو په اړه تفصیلي خبر